الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. محترم معزز درنو ورنو، مسند البزار کی یو حدیث راځي چې پاغه کې څلور بدبخت کسان بیان شوی دي. ډیر عجیب حدیث دی. هغه څلور کسان په دې حدیث شریف کې یاد شوی دي چې هغه شقیان دي، یعنی بدبخت کسان دي. معززو، هغه څلور کسانو ته به هر سړی په ډیر فکر کې وي چې دا کم کسان دي چې هغه په تمامو انسانانو کې بدبخت کسان وي، بدبخت انسانان وي. او څوک چې بدبخت شي دغه نه بیا رحمت تختی، هغه باندې بیا رحمت نه کیږي او په داسې بدبختی کې به واقع وي چې آخر به زړه دومره زیات تنګ شي چې هیڅ وخت به بیا دی په خپلو سترګو باندې خوشحالي ونه ویني. مسند البزار کې حدیث راځي، حضرت انس رضی الله تعالی عنه د دې حدیث شریف راوی دی. هغه وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام و فرمایل اربع من الشقاء، څلور داسې اعمال دي چې هغه د شقاوت دي، هغه د بدبختی اعمال دي. دا څلور اعمال، دا څلور شان چې په کم انسان کې راځي هغه انسان ډیر زیات بدبخت وي. چې په کوم کې دغه څلورو شانو کې یو شی موجود شي هغه انسان بدبخت وي. نو دغه څلورو کارونو کې په یو انسان کې یو موجود وي هغه به ځان د دې څخه خلاصوي، هغه به د دې نه اجتناب کوي، حسینا دی په بدبختو انسانانو کې شمیر شي او ژوند یې تریخ سي، آخرت یې ورخراب سي. دا به د ده دپاره د دایرینو ناکامي وي او دا به د ده دپاره د دارینو شرمندگی او خسران وي. نبی علیه الصلاة والسلام په هغه څلورو اعمالو کې هر یو جلا جلا یادوي. اول کس چې بدبخت انسان په دې شی باندې ګرځي هغه جمود العین. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کم انسان وچ سترګې ولري او په دې کې دغه علامه د وچو سترګو موجوده وه، دا بدبخت انسان دی. دا مطلب چې د انسان دا سترګې دومره کلکې شوي وي، دا زړه دومره کلک شوی وي چې هیڅ وخت ژاړي نه. د الله تعالی دپاره، د الله تعالی د بیرې د یو وخت نه وي ژړلی او د خپلو سترګو څخه یې اوښکې نه وي تویې کړي. دغه کس دې پوه شي چې د ده په ایمان کې نقصان شته او دا په دې کې د بدبختو خلکو یو علامه ده. دا شان دویم شی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادوي چې هغه په انسان کې د بدبختی شی دی، هغه قسوة القلب. د یو انسان زړه ډیر کلک وي، هر څه ظلم کوي، هر څه بد کوي، هر څه د مسلمانانو سره دوکې کوي، خو په دا زړه کې نرمي نه وي، هیڅ وخت زړهسوی پر چا باندې نه لري چې هر څومره ظلم وکړي خو بیا هم زړه دومره کلک شوی وي چې هیڅ نرمي په دې کې نه راځي. دا انسان دې پوه سي د ده په ایمان کې نقصان شته، د ده په دې زړه کې دغه نقصان موجود دی چې دغه عمل به یې په بدبختۍ ته ور واچوي او دا عمل باندې به دی بدبخته وګرځېږي. د دې څخه وروسته به هر سړي په فکر کې دا راځي چې اوس مونږ په سترګو کې اوښکې څنګه پیدا کو، مونږ ته خو ژړا نه راځي، مونږ څنګه وژاړو. معززو، په بل حدیث شریف کې دا راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې که تاسو ته ژړا نه درځي، حتی د ژړا چم وکړي هغه هم د ژړا په حالت کې درېږي، الله ته هغه هم قبول دي. که چیرې تاسې د خلکو په مخ کې شرمېږي، د ژړا چم نسئ کولی، د شپې را کښېنه، الله ته د ژړا چم وکړه. د ژړا چم خو به کولی شي، الله ته وژاړه،
په زور زور وژاړه، د ژړا چم ورته وکا او دا وای چې یا الله توبه می قبول کا، په زړه کې می نرموالی پیدا کا او زړه می را نرم کا. دا خو به کولای شي. او دا شان یو انسان به وای چې زه د زړه نرموالی په څه شی باندې پیدا کم. د زړه نرموالی هغه محدثین لیکي د دې حدیث شریف په شرح کې چې د انسان زړه ډیر کلک شوی وي، دا هغه د زړه نرموالی په څه شی باندې راځي. بیا وایي چې انما یقع بتذکیر الموت، انسان دی د مرګ او د خپل مړینې یاد ډیر ځان ته کوي چې زبا یو څو ورځې بعد وفات کېږم، زبا سباله دی دنیا زم. نو چې کله خپل مرګ دته یاد وي او خپل قبر ورته یاد وي او خپل آخرت ورته یاد وي، بیا به د دې انسان په زړه کې نرموالی راځي او دا شان دی به د ثواب کارونه کوي. او دا شان کم کارونه چې د ثواب کړي وي په قبر کې د آخرت په ورځ باندې دته د هغې اجر ورکول کېږي، هغه به د ده په زړه کې وي، هغه به خپل ځان ته رایادوي چې یا الله ته هغه قبول کا. او کم بده ګناه بد فعل چې ورنه شوی وي د هغه به دی په زړه کې ډېر د هغه نه ډارېږي د دې عذاب به الله تعالی راکړي. او احوال القیامت، او د قیامت کې کم سخت احوال دي او د هغې کم حالات دي، هغه به په خپل ذهن کې راولي چې ما ته به د قیامت په ورځ، ما ته به په قبر کې الله کم عذاب را کوي. ما پلانې ګناه کړې ده، ما هغه ښکاره ګناه کړې ده، ما هغه پټه ګناه کړې ده، پر هغو ګناهونو باندې به رب العزت ته توبه وباسي. نو د هغه وروسته د په زړه کې بیا نرموالی راځي. نو چې کله په زړه کې نرموالی راشي بیا د سترګو نه اوښکې راځي، چې د سترګو نه الله رب العزت ته اوښکې راشي، یو څوک ورته وژاړي نو د هغه توبه قبلیږي. کله چې یو انسان توبه قبوله شي د هغه ځای جنت وي او هغه د نیکبختو انسانانو نه ګرځي. دریم شی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادوي والحرص، په کم انسان کې چې حرص ډیر زیات وي نو هغه انسان د بدبختو انسانانو څخه دی، دا د بدبختو خلکو علامه ده. حرص پر مال باندې، حرص پر ډیرو دود مال باندې، حرص مکمل پر کاروبار باندې. که په لمانځه باندې ولاړ وي نیت به یې تړلی وي او دی به د دنیا فکرونه وي، د ده فکر به په دکان کې وي، د ده فکر به په کور کې وي، د ده فکر به په کاروبار کې وي، د ده فکر به په موټر کې وي، د ده فکر به په بنګلو کې وي، د ده فکر به په نورو سودا او معاملاتو کې وي. دغه ته حرص د دنیا وایي چې دومره حرص ډیر شوی وي چې یاره بس مال مې را جمع کولی او دنیا مې را جمع کولی او دا مال مې ډیرولی. نو دغه علامه چې په انسان کې راله دا د بدبختو خلکو علامه ده. انسان باید هر مسلمان ته لازمي ده چې هغه د دې حرص څخه خپل ځان وساتي. که لمونځ کوي، که وظیفه کوي، که تلاوت کوي، که نور ذکر اذکار وایي، دی به هغه د زړه په حضور باندې وایي، د خپل زړه حضور به راګرځوي. د دنیا د حرص نه به ځان ساتي. که په انسان کې د دنیا حرصونه راله په دې کې د بدبختانو علامه موجوده شوه. الله دې هر مسلمان د دې نه وساتي. نو چې کله د انسان مال ډیر شي چې دی څومره حرص کوي هغومره به د ده غمونه، تکلیفونه او د زړه تنګي ورسره زیاته شي. نبی علیه الصلاة والسلام څلورم شی یادوي وطول الامل، ډیر زیات فکرونه کول، ډیر زیات دا په زړه کې راګرځول چې ها هغه پلانې د لوړ قیمت والا موټر زما وای، د لوړ قیمت والا کور زما وای، او داسې ډیر لوی کاروبار مې وای. غټ غټ امیدونه کوي، لوی لوی امیدونه کوي، بس ناس په فکرونه کې ډوب وي او خپل امیدونه را سربیره کړي وي. دنیا په امیدونه کې ورک وي چې هغه غټه دنیا زما وای، هغه غټ موټر زما وای، هغه جاز زما وای، هغه بنگله زما وای، دا کاروبار زما وای، دا خلک ټول زما تر لاس لاندې وای، هغه پلانه لویه رتبه لویه کرسۍ زما تر واکو تر لاس لاندې وای.
دا غټ غټ امیدونه چې په انسان کې راشي دی انسان ته د بدبختو خلکو علامه راله. په دې کې د بدبختو خلکو یو علامه موجوده شوه چې هغه به دی بدبخته وګرځوي، دی به شرمنده کي، دی به تاواني کي، د ده د دارینو د دنیا او آخرت حالات به ورته خراب کي. نو مسلمان دی دا اوږده دا غټ غټ امیدونه وش کوي، هغه دی نه کوي. علما لیکي من قصر عمله قل همه، د چا چې امیدونه کم شوه د دنیا د رزق د دې امیدونه ډیر کم کړل، قل همه دغه به بیا غمونه ډیر کم وي. او چا چې د دنیا امیدونه زیات کړه دغه زړه به تور شي او په هغې کې به د بدبختو خلکو علامه موجوده شي، او په دې سره د انسان ایمان ناقص ګرځي، ایمان یې کمزوري ګرځي. او د چا چې دا اوږده امیدونه نه وه، خپل امیدونه یې را ختم کړله، هغه یې په خپل کنټرول کې راویستله، هغه یې وش کول د ځانه څخه، نو بیا وایي تنور قلبه، د ده به په دې اوږده امیدونه څوک نه لري، د هغه به زړه منور شي، د توروالي به یې زړه بچ شي. ځکه چې کله د انسان اوږده امیدونه ختم سي، هغه ته بیا خپل مرګ ور په یاد شي، هغه ته خپل قبر ور په یاد شي، هغه ته د قیامت ورځ ور په یاد شي، د سوچونه هغه بیا په قبر کې وي، په خپل مرګ کې وي، د قیامت په ورځ کې وي، نو بیا وایي چې اجتهد فی الطاعه، دغه سړی بیا د الله تبارک وتعالی په طاعاتو کې، په عباداتو کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې، په دینی امورو کې هغه ډیر کوشش کوي. نو دا د انسان د پاره بیا نیکبختی ګرځي چې انسان د آخرت په د کور د پاره د آخرت په ژوند کې دا کوشش کوي چې هلته نیکی لاس ته راوړي، هلته نیکبختی خپل لاس ته راوړي. نو دغه انسان به بیا په دې دنیا او په هغه دنیا کې کامیاب وي. نو معززو دغه څلور هغه علایم دي چې په کم انسان کې موجود شي، هغه انسان بدبخته په دې باندې ګرځي، هغه انسان په دې باندې شقی ګرځي. نو که کم انسان ځان د شقاوت د بدبختۍ څخه ژغوري، د بدبختۍ څخه خپل ځان راباسي، هغه به د دې څلورو علایمو څخه خپل ځان ساتي، اجتناب به ورنه کوي. هسې نه دی په دې باندې بدبخته وګرځېږي او د دنیا او آخرت شرمندګي د په برخه سي. دا حدیث شریف ډیرو زیاتو کتابونو نقل کړی دی. په حلیة الاولیاء کې علامه اصبهاني رحمه الله په 6 جلد کې نقل کړی دی. مجموع الزوائد په 10 جلد کې نقل کړی دی. کنز العمال کې دا راځي په 15 جلد کې. الترغیب والترهیب کې علامه منذری رحمه الله په 2 جلد کې راخیستی. په مسند البزار کې په 13 جلد کې راځي. همدا شان نور کتابونو هم راخیستی دی. نو الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو ته په دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. مونږ او تاسو د دې څلورو کارونو نه ځان وساتو، اجتناب ورنه وکړو او خپل ځان د بدبختی راوباسو د نیکبختۍ و طرف ته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.